د ورو سوال کړی دی چې زمونږ په معاشره کې چې کله واده او نکاح تړلی کېږي نو د الک د طرف نه د هغه څوک مشر ناست ځکه چې د عاداتو د عرف مطابق الک له حیا ورځي د دې نه چې دی مخامخ شي د خپل ستر سره د ایجاب او قبول دپاره جوان ورځ قبول دی نه دې نه بله حیا ورځي نو زما نکاح هم دغه شان شوي دا نکاح به صحیح چې زه پکې نه وم او زما د طرف نه پلار یا تره بل راشي الجواب اول خو یعنې زه د دغه معاشرې صفت کوم او په دغه معاشره پسې ارمان کوم چې هغه نږدې ختمېدو واله ده چې په کومه معاشره کې یعنې هلک له حیا ورځي د خپلو مشرانو نه د واده په مسله کې یو سړی به چې ولې حرام دي څه دا نوم داسې به زر دا ټکی راواچي ولې حرام دي څه د حرام نه دي خو بعض خبرې د ادب او د حیا سره تعلق ساتي دا زموږ په معاشره کې د وسه پورې اوس کمه شوه او نږدې ورته پورې ډېر زیات و چې دا کېدی نه شو چې د واده هلک دی په خپله نکاح کې کېږي که نه کېناستی شو نشو کېناستی حیا به وه څه درانه خلک وو زموږ والد صاحب الله وبخښي هغه به ماته وي موږ به د خپل پلار په مخ کې ویښته نشو موږ ګرځولی ویښته به موږ نشو موږ ګرځولی ځکه چې موږ له به حیا راتله چې دی به اوس ووایي چې دی دومره لوی شو چې زما مخ کې ویښته به ګرځي او وی د واده خاوند به بچي به یې نو دې پلار به راونیو به ورته کار شو وبه د ښځې په مخ کې خو هغه به مجال نه و چې غږ کړی داسې درانه او حیاناک خلک د مور پلار په مخ کې به ښځې ته اواز نه کوو یکدا نه دا کار حرام دی یا دغه دی بیا که خبره زم دا د حیا او د ادب سره تعلق ساتي د مور پلار په مخ کې به ښځې ته ولې اواز نه کوو حیا به ولې ورتله شرم به ولې ورته چې دا مشران ناست دي زه ښځه یم چې مور پلار به کور کې ناست وو هغوی د ناستې ټیم دی به کمرې ته نه تو حیا به ولې ورتله چې دا مشران ناست دي اوس به دوی چې دی دومره لوی شي زموږ په مخ کې ځي ښځې غواړي دا ښځه به د خاوند خواله نه راتله مړې یې که خو دا به نه راتله هغې له به حیا ورتله د خوا اخیستل نه او داسې نورې ډېرې خبرې او نن سبا چې حالات ویني د دې خلکو د دې ځوانانو چې سړی د مور پلار په مخ کې پروت یو سندرې لګولې او فلم یې لګولی او ډرامه کې دا وشو دغه کې دا وشو دغه حیا د کوم ځای نه راسي او د مور پلار په مخ کې د ښځې سره هغه خبرې کول چې هغه مناسب نه وي او یو خو د کار خبره ده د فایدې خبره سړی ښځې ته وکړي داسې وکړه داسې وکړه تا ته ما ویلو تا ونیو دا عامې خبرې خو چې یو سړی د مور په مخ کې د ښځې سره د مینې محبت خبرې شروع کړي او ګپ شپ ورسره لري لکه حیا پکې دا مشران دي دې ته وګوره یعنې پلار ناست دی او د ټلیفون ملاو کړی ګپ شپ چا سره لګي ښځې سره او غریب ځان له ناست ګوره حیا کوم ځای ته ورسېږي مور غریبه ناسته دی د ښځې سره ګپ لګي او هغه ځان له ناسته ده او بیا به زه ویل حرام دي څه نوره مسله د دین نه یې زده کړي خو دې بعضو مسلو کې بیا ځان تکړه کړي نو دا خبره د ورور صحیح ده چې زموږ د ټول په معاشره کې د نږدې وخته پورې داسې وه د پښتنو معاشره کې دا د نه منلو بلکې دا پرېږده موږ چې کوم یعنې اورېدلي ده او بعض هم لیدلي دي چې د واده هلک به هفته به کور ته نه راتو نو دی به کور ته ولې نه راتو ځکه چې هلته کور کې خپلوان را جمع شوي دي ترور راغلی ده ماما راغلی ده کاکا راغلی ده تره راغلی ده بل راغلی و د دوی په مخ کې به دی د جنۍ کمرې ته څنګه ایسي
نو دې غریب به ځان له 3 ورځې 7 ورځې دا بهر چې کله به دا مېلمانه ټول خواره واره شو قصه به بیا به دې راښکاره شو نو په هغه چې به راښکاره شو نو د مور پلار د پاسېدو نه مخکې به پکې بعضې د کمرې نه بیا وځي چې هغوی مې دلته وینوي دا بس خبرې صحیح ده چې شریعت کې یعنی ناروا نه دي خو دومره ده چې بس دا د حیا سره تعلق ساتي ضرورت دی حیا ته او دروند خوی ته نو دا روغ چې زه په خپله نکاح کې نه او زما د طرف نه پلار نکاح وشو دا به جایز یو که نه الجواب وکالت په عقد د نکاح کې دا بلکل جایز وکالت څه ته وایي چې ته د خپل طرف نه وکیل وټاکي نو که چېرته یو سړی په خپلو خپلوانو کې لازم نه دی چې پلار دي لکه یو سړی دی ورور وکیل کو ترې وکیل کو ماما یې وکیل کو بل څوک یې وکیل کو دا جایز دي یا لکه بغیر د وکالت نه علاقه کې یو عادت دی چې د هلک د طرف نه پلار کېږي نو دا په دې عرف کې دا وکیل دی یا رور کېږي یا تره کېږي نو وکالت بلکل جایز دی او په دې سره نکاح صحیح ده لکه هسې زه به یو خبره ذکر کوم کله کله داسې چې سړی لري یا په سفر باندې یا بل څه وزري لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره عمرو بن امیه او ابو رافع دا دواړه هغه وکیلان کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام حبیبه سره واده وکړو په کوم ځای کې وه حبشې کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې نو بس حالات په سړي داسې راشي چې سړی لرې دی او نکاح کول غواړي او یا یې په هغه ځای کې یو وکیل جوړ کړي نو بیا هم نکاح چې دی هغه صحیح ده والله